محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې پته کې به یو جلیل القدر صحابي، یو عظیم الشان صحابي، یو ډیر لوی عالم صحابي درته معرفي کو چې هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. ابو هريره الدوسي رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې مؤرخین د په باره کې وایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه و امت مسلمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث څخه تر 1600 احادیث زیات احادیث ورساتلی دي. ګران اورور، په دې کې هیڅ شک نشته چې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه دغه روشانه ستوري پیژنې. آیا په امت مسلمه کې به داسې څوک وي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه دې نه پیژني؟ خلقو په جاهلیت کې عبد الشمس ورته ویل. کوم وخت چې الله عزوجل په اسلام سره مکرم او مشرف کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملاقات سره مشرف سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنی وکړه، نوم دې څه دی؟ دویل عبد الشمس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل عبد الشمس نه بلکې عبد الرحمن. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي. هو عبد الرحمن، مگر د دې سبب چې د اسم کنیه ابو هريره دی، ځکه د په کوچنیوالي یو کوچنی پښې درلوده چې په هغه به لوبې کولې، نو د همزول به په ابا هريره سره ورناري کول چې دغه نوم یې دونه مشهور سو چې د پر اصلي نامه غالب سو. کوم وخت چې د رضی الله تعالی عنه روابط او علاقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره زیات سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اکثر اوقات د الفت او محبت پر قسم اباهر ورته ویل. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه هم د اباهر نوم تر ابو هريره خوشاوه او ویل به په دغه نامه سره زما حبیب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته ویلي او راغخ کړی دي. او بل هر و نر پښته ویل کیږي او هريره و شذ پښته او نر تر شذ بهتر دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړي او تر هجرت 6 کال وروسته لا هم د خپل قوم دوس په مځکه کې اوسېدی او بیا د خپل قوم د یوې ډلې سره مدینه منوره او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او دغه دوسی ځوان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خدمت او ملګرتیا ته د هر شي څخه ځان فارغ کړي. مسجد نبویه د خپل ځان کور وګرځاوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې خپل معلم او امام وګرځاوه. ځکه د رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وجود او حیات کې نه ښځه درلوده نه اولاد، فقط یو سپینسره مور یې درلوده چې پر هغه خپل شرک ټینګاوه. او د رضی الله تعالی عنه به همیشه هغه د مور د حقوقو په خاطر او پر دې د شفقت په خاطر و اسلام ته دعوت ول، خو هغه به انکار کاوه او د خبره نه منل. د به هم پریښول، خو د هغه د شرک په واسطه زړه د غم ډک وو. یو ورځ خپل مور دعوت کړه چې پر الله عزوجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړي، خو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې داسې یو خبره وکړه چې دی رضی الله تعالی عنه یې خوش او غمجن کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په ژړا ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې شي دي ژړوي یا ابا هريره؟ رضی الله تعالی عنه ویل ما هر وخت
خپل مور و اسلام ته را دعوتول او دې به انکار کاوه. خو نن ورځ چې مې را دعوت کړه ستا په باره کې داسې خبره را باندې واورېده چې هغه زما نه وه خوښه. نو الله عز وجل ته داسې دعا وکړه چې د ابو هريره د مور زړه و اسلام ته مایل سي. رسول الله صلوات الله وسلامه علیه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه مور ته دعا وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا کور ته ولاړم، ومې لید چې د کور دروازه تړلې ده او د اوبو چړپۍ مې واورېدې. ما کور ته د ننوتلو اراده وکړه، مور مې راغږ کړه، یا ابا هريره دالته ودرېږه مه راځه. او بیا چې مې مور کالي واغوستل نو ویل راسه. زه هم کور ته ورداخل سوم. مور مې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه بیرته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او دا وار مې د خوشحالۍ ژړل لکه یو ساعت د مخه چې مې د غمه ژړل. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مې وویل یا رسول الله زیری درکوم الله عز وجل ستا دعا قبول کړه او د ابو هريره مور یې و اسلام ته هدایت کړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې محبت درلودي چې د په غوښه او وینه ګډ شوی وو او هیڅ کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لیدلو نه مړېدی. او د بویل ما هیڅ کله داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې شایسته او روښانه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر داسې اندازې شایسته او روښانه وو لکه لمر چې د په مخ کې بهیږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه به همیشه د الله عز وجل د دې نعمت شکر ادا کاوه چې پرده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین د متابعت او ملګرتیا انعام او احسان کړیو. او ویل به الحمد لله الذي هدى ابا هريره للاسلام، الحمد لله الذي علم ابا هريره القرآن، الحمد لله الذي من على ابي هريره بصحبه محمد صلى الله عليه واله وسلم. لکه څنګه چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او ملاقات د شوق اور بلو د غرنګ د علم د پاره شوق ډیر زیات وو او د علم زده کړه د ځان خوې او عادت ګرځولې وو او د علم زده کړه د زړه آخري ارزو او تمنا و. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي یو وخت زه او ابو هريره او زما یو بل ملګری په مسجد کې ناست وو. د الله عز وجل ذکر مکاوه او د الله عز وجل څخه مخواست او غشتنی کولې، یعنی دعاوی مکولې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد ته را داخل سو او زموږ پر طرف را رهیسو ترڅو چې زموږ سره کښېنستی موږ چپ او پټ خلصو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کم کار چې مکاوه برته په هغه مشغول سي. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وایي ما او زما ملګری تر ابو هريره رضی الله تعالی عنه د مخه دعا وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ پر دعا امین ووایه. او بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنه دعا وکړه او ویل اللهم اني اسالك ما سالك صاحباي واسالك علما لا ينسى، یعنی الهي زه هغه څه درڅخه غواړم چې زما ملګرو درڅخه وغوښته او داسې علم درڅخه غواړم چې نه هېریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل امین. او بیا موږ دوه هم وویل ونحن نسأل الله علما لا ينسى، یعنی موږ هم د الله عز وجل څخه داسې علم غواړو چې نه هېریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سبقكم بها الغلام الدوسي، یعنی په دې دعا او په دې غوښتنه کې دوسی ځوان تر تاسو د مخسو. لکه څنګه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه د خپل ځان د پاره علم خوښاوه د غرنګ د نورو د پاره هم خوښ درلودي چې د هغه یو مثال دادی
ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو ورځ د مدینه منورې په بازار کې تیرېدی. ویل ده چې خلق په دنیا مشغول دي، پراکړه ورکړه خرڅولو او رانیولو کې غرق دي. دی رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی او په لوړ आवाज یې غږ کړ، ویل یا اهل المدینه څونه عاجز یاست. خلق ویل زموږ د څه عجز ولیدي یا ابا هريره؟ دا ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میراث ویشل کیږي او تاسو دلته سر راټول یاست. آیا تاسو نور ځي او خپل حسن نه اخلي؟ خلق ویل دا ویش او تقسیم چیرې دی؟ چیرې ویشل کیږي؟ دا ویل په مسجد کې. خلق په تلوار د مسجد پر طرف ورهیس و. ابو هريره رضی الله تعالی عنه دالته د دوی په انتظار ودرېد ترڅو چې خلق بیرته راغله. خلقو چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه ولیدي ویل یا ابا هريره موږ مسجد ته ورغلو او ورننوتلو، هلته مو شی نه ولیدي چې ویشل کیږي. در رضی الله تعالی عنه ویل آیا په مسجد کې مو هیڅوک ونه لیدي؟ خلق ویل هو، هلته مو یو ډله ولیده چې منځونه کول، بلې ډلې قرآن مجید وایه او بلې ډلې د حلال او حرام مسائل بیانول. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل ویحکم، دغه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میراث دی. ورونو څنګه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه ځان په علم مشغوله کړی وو، دنیوي کارونه ټول پرې ایښي وو، ځان یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجالسو ته فارغ کړی وو، نو یې د لوږې او سخت ژوند داسې تکالیف پر ځان تیر کړي دي چې بل چا دغه تکالیف نه دی وړي. دی رضی الله تعالی عنه د خپل ځان حال بیانوي او وایي پر ما بل وجه ډیره شدیده او غالبه سوه، نو به مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اصحابو کې د یو سړي څخه د قرآن مجید د یو آیات په متعلق پوښتنه وکړه. زما به هغه آیات زده و، خو زما مقصد به دا و چې دی ماته متوجه سي، ماته ست وکي او یو څه خواړه راکي. نو وایي یوه ورځ لوږه ډیره را باندې غالبه سوه، حتی چې په نس پورې مې ډبره وتړل. نو د صحابه کرامو په لار کې کښېنستلم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را باندې راغلی، نو مې په کتاب الله کې د یو آیات پوښتنه ځینې وکړه، خو په حقیقت کې زما پوښتنه د دې لپاره و چې ست راته وکړي، خو هغه زما د پوښتنې جواب راکړي او خړلو ته نه کړم دعوت. ورونو د ټولو صحابه کرامو ژوند د مسکنت او غریبۍ و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د خړلو د پاره څه نه درلوده چې ودته ست وکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي بیا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه را باندې راغلی، د ده څخه مې هم د یو آیات پوښتنه وکړه، ده هم زما د پوښتنې جواب راکړي او ست یې نه راته وکړي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را باندې راغلی. زما د لوږې حال ور معلوم سو. ویل یا ابا هريره، ما ویل لبیک یا رسول الله، او په پسې سوم. د صلی الله علیه و آله وسلم سره کور ته ورننوتلم. هلته په کور کې یو کټوری و چې یو څه شیدې پکښې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اهل ته وفرمایل دا شیدې مو د څه وې؟ د اهل بیت د طرفه ورته وویل سوه فلانی ستا دپاره رالیږلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا ابا هريره اهل صفه ته ورسه او راوی بوله. ورونو صفه په عربي کې هغه دکان چې ته ویل کیږي چې پر سر یې د شاخلو منا جوړه سوی وي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسجد سره یو دکان چاوه چې پر سر یې د خرما شاخلې اچول سوی وي، چې دلته به د مسلمانانو هغه مسکین او فقیر خلق وسیدل چې نه به اهل نه اولاد او نه مال درلودي، چې دا د الله عز وجل ملمانه و، بل کار یې نه درلودي، فقط په طاعت او عبادت به مشغوله و. کله به د خړولو د پاره یو شی ور پیدا سو، خو ډیر وختونه به څه نه و چې وی خوري. او دغه خلقو ته اهل صفه ویل کېده چې دا خلق به ګای ډیر او ګای لږ و. نو اوس
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته امر وکړي چې ورسه اهل صفه هم دغه شیدو د چشلو د پاره راوبوله. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای د دوی درابلولو د پاره می د غزما استول نسوه خوش او د ځان سره می وویل چې دغه یو کټوري شیدې به و اهل صفه ته څنګه ورسیږي او زما په خپل د لوږې هغه حال وو. نو دا زما خوښه وه چې اول زه یو څه ځینې وچښم لږ قوت را پکښې پیدا سي او بیا و هغو ته ورسم. خیر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وو و اهل صفه ته ورغلم او هغه می دعوت کړ. هغه هم راغله. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښېنستل رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم ویل یا ابا هريره دغه د شیدو کټوري پر دوی وګرځول. ورونو دلته بنو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په زړه یو خدای خبر وو ولیدای ساقي یا ویشګر سو او ویشون کې د قوم په اخر کې چشي نو د دا یقین وو چې ودته شي نور پاتېږي ځکه یو کټوري شیدې او 50 پېته هغه وږي تږي نه پر. خیر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای کټوري می واخیستی او یو نفر ته ورکوم. هغه هم دونه چشي ترڅو چې په اوبیش او مړیش ترڅو چې ټول خلقو وچشلې او بیا می کټوري ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ونیوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر راپورته کوي او راته خندلې لکه هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د زړه په حال چې خبر وي او په زبان نه حال سره ورته وای چې څنګه سو یا ابا هريره. نو وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر راپورته کوي او راته خندلې ویل زه او ته پاتسو. ما ویل صدقت یا رسول الله یعنی هو زه او ته پاتیو. نو ویل وچشه ما وچشلې بیا ویل وچشه بیا می وچشلې تر هغه راته ویل وچشه او ما هم چشلې ترڅو چې ما ورته ویل قسم می دی په هغه ذات وي چې ته په حق سره را لېږلې چې د زایدلو د پاره ځای نه لرم. یعنی ټول رګونه ډکسوه تر ستونی می نکشته کیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کټوري واخیستی او د هغه پاتې شیدو څخه یو څه وچشلې. ورونو بیا نو د مسلمانانو پر دغه حالت ډیره زمانه نسوتیره چې د خیر دروازې پر اخلاص سوي او د فتوحات غنیمتونه پر راتویدل او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د مال کور شذي او اولادو خاوند مگر دغه ټول تغیراتو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په هغه پاک او کریم نفس کې هیڅ تغیر نه راوستي او هغه د مسکنت ورځې نکړې ځنی هېری. ډېر ځله به ویل یتیم لویسوم او د مسکنت په حال کې می هجرت وکي او بیا د بصره بنت غزوان سره په یو نسخړو نوکر و. کوم وخت چې په قافلې واړول ما به د خلقو خدمت کاوه او بیا چې به د قافلې خلق په سفر رهیس و ما به اوشان شړل او بیا الله عزوجل دغه شذ یعنی بصره هغه چې دې نوکر و را په نکاح کړ. نو به ویل فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وصير ابا هريره اماما. یعنی حمد هغه الله لروي چې دنیا عماد او نظام وګرځاوه او ابو هريره امام وګرځاوه. دا ځکه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما د خلافت په وخت کې د معاویه رضی الله تعالی عنہ د طرفه څو واره د مدینه منوره والی مقرره کړسو. نو دغه ولایت هغه د خواجه روح او نرم طبيعت ته هیڅ تغییر ورنکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په داسې وخت او داسې حال کې چې د مدینه منوره والی وو یو وخت د مدینه منوره پلارو او کوڅو کې را رهیو او د خپل کور د پاره د بوټو بار هم پر شارع اخیستی وو. پر ثعلبه ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ورغلی. نو یې ورته ویل یا ابن مالک وامرت لار ور الک. ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ویل يرحمك الله دغه ټول لار ستاده تیرې دوه د پاره کفایت نکوي.
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ویل لار د امیر او د هغه د بوټو د بار د پاره چې د امیر په شادي پراخه ک. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پراخه علم سره او د خپل نرم او پاسته طبيعت سره تقوا او پرهیزګاری هم یو ځای کړی و. د ورځې به روزه او د شپې درېمه حساب المنځ کاوه او بیا به خپل شزه راويشه کړه. د شپې هغه بل درېمه حساب هغه په منځه او عبادت مشغوله و او هغه به بیا خپل لور راويشه کړه. هغه پاته درېمه حساب هغه په منځه او عبادت سره تیر کړه. نو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په کور کې ټول شپه المنځ او عبادت نه قطع کېدی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو زنجي منځ درلوده. زنج په سودان کې یو قوم دی چې دغه منځي د رضی الله تعالی عنہ په مقابل کې یو ډیر بد عمل وکړي او د رضی الله تعالی عنہ کورنۍ غمجن کړ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چلاخه پر پورته کړ چې وی وهي او بیا لاس ونیوي ویل کده قیامت په ورځ قصاص او بدله نه وای لکه څنګه چې تا موږ آزار کړو ما به هم ته خوش کړی وای مگر یا زبدي پر داسې چا خرڅ کم چې قیامت ته هغه وخت راکې چې زه تر دغه اوس هغه وخت ډیر محتاج یم ورزه ته د الله عزوجل د پاره آزاد یې. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو لور چې ودته به ویل یا ابتی ای پلار انجونی ماته پیغور راکوي چې ولید پلار د زرو یو حلیه او ګڼه ندر اغوندي. رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا بنیه ای لوري و انجونو ته وای زما پلار د دوزخ د اور د لمبو څخه پر ما بیریږي. او دا چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د خپل لور د زرو د ګڼې څخه منعواله کاوه دا د بخل یا د مال د ساتنې په خاطر نه و. ځکه دی رضی الله تعالی عنہ په فی سبیل الله خیراتولو او مال ورکولو کې ډیر سخی او د ورکړې خاوند وو. یو وخت مروان ابن الحکم چې د وخت خلیفہ و ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته د سرو زرو 100 دیناره هدیه ورولېږل. کوم وخت چې یو ورځ تیر شو په دا سبا نفر ورولېږي چې امیر المؤمنین وای زما خادم په خطا کې دغه دینارونه تاته درکړي دي هغه ما تاته نه درلېږلي بلکې ما بل څوک وريات کړی وو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې دینارونه خیرات کړي او پر غریبانو ویشلی و حیران پاتې شو چې اوس څه وکم. نو ویل هغه دینارونه ما فی سبیل الله ورکړه د هغو څخه یو دینار هم زما سره شپه نه ده تیر کړي خو بیا چې د بیت المال څخه زما تنخواه راکوي د هغه څخه وګرځو. ورونو اصلا مروان ابن الحکم دا کار د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د امتحان په خاطر کړی وو. شاید چا به د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې څه ورته ویلی و مگر کم وخت چې حال ور معلوم سو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر پاک نفسي او کرم یې نور هم یقین زیات. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په ټول عمر د خپل مور فرمانبردار او حق پیژندونکی وو. هر وخت چې به د کور څخه وتی د خپل مور د خونی په دروازه کې ورته ودرېدی او ویل به السلام علیک یا امته ورحمت الله وبرکاته. هغه ورته ویل وعليك السلام يا بني ورحمت الله وبركاته. د ورته ویل رحمك الله كما ربيتني صغيرا. هغه ورته ویل ورحمك الله كما بررت بي كبيرا. او بیا چې به کور ته راغلی پر دغه قسم به بیا د مور خونی ته ورغلی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات کوشش کاوه چې خلق د مور او پلار سره وشي گزارې ته راوبولي او د دوستانو سره دوستی وپالي. یو ورځ یې دوه نفر ولیده چې یو ځای سره رهیدي او هغه یو تر دابل په عمر ډیر وو. نو یې په دوی کې وهغه کم سنه ته وویل چې دا سړی د څه کیږي. هغه ویل پلار. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته په نامه یې مبوله او تر د مخه مزه او تر د مخه مخشنه. کم وخت چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د وفات په مریضي مریض سو ویژړ. خلق ورته ویل چې شي دي جوړوي یا ابو هريره. د ویل زستاسي پر دغه دنیا نه جاړم
بلکې زه د سفر پر لريوالي او د توشه یعنی سفر خرڅ پر لږوالي ژاړم. اوس د لارې پر هغه آخري حصہ ودرېدلم چې یا به می جنت ته بیایي یا اورته، او زه نیم خبر چې په کم یو کې به یم. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه و پښتنې ته د وخت خلیفہ مروان ابن الحکم راغلی او دته ویل الله دې جوړ ک یا ابا هريره. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ویل اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي وعجل لي فيه، یعنی الهی زستا ملاقات خوش لرم، تزما ملاقات خوش ولري او جرمي دغه ملاقات په نصیب کې. مروان لا د کور څخه نو وتلی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه وفات شو. الله عز وجل دې پر ابو هريره رضی الله تعالی عنه په پراخ رحمت سره ورحمیږي. در رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د